سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته د افغانستان اسلامي امارت وایي چې پر سپین بولدک د پاکستان هوایي بریدونو کې زیات شمېر هیوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اخوا افغان ځواکونو پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې تر هغې د هغوی پوځیانو جسدونه او ټاپیان نه ورکوي چې ورته د افغانستان اسلامي امارت مشرانو امر نه وي کړی. اوربند تاسې مت کړی ده نو بس تر هغه وخته پورې خپل زخمیان خپل مړي نه اخلي تر څو چې موږ له ټولو مجاهدینو سره رابطه نه وي کړې. زما له ټولو مجاهدینو سره رابطه نه ده شوې نو کار تر اوسه پورې ولاړ نه ده. نو چې کار موږ له مجاهدینو سره رابطه وکړو د مشرانو لخوا موږ ته امر وشي چې کار معطله کړي کار ودروي له هغه بعد بیا زه خبره درسره کوم بیا که تاسې خپل مړي او زخمیان بارول انتقالول ما تر هغه وخته چې موږ ته د مشرانو لخوا څخه امر نه وي شوی تر هغه وخته پورې موږ څوک نه مړو تورې لکو نه زخمیانو تورې لکو ځکه دا اوربند تاسې مات کوي د خیانت له طرفه وصولو له دوه درې ورځې دغه نارې دي ستاسې له طرفه چې موږ ته ویل کېږي چې اوربند پر هغه برسېره باندې بیا دا غدر وکوي خیانت وکوي. نو تر هغه وخته پورې چې زموږ د اسلامي امارت د مشرانو له طرفه څخه تر څو چې موږ ته امر نه وي شوی د بندېدلو تر هغه وخته پورې تاسې نه زخمیان انتقالولی شي او نه خپل مړي انتقالولی شي. د افغانستان اسلامي امارت وایي ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه یو بیان کې ولیکل متاسفانه نن سهار وختي یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ کې په افغانستان باندې د سپکو او درانو وسلو بریدونه پیل کړي دي چې له امله یې تر 12 تنو ملکي هیوادوال شهیدان او تر 100 زیاته نورو ټاپیان شوي دي. په خپرو شویو ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې پاکستان د افغانستان د ویشه موټرو بازار او نور سوداګریزه دوکانونه بمبار کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت وایي ذبیح الله مجاهد هم دغه راز وویل چې له دغه برید وروسته افغان ځواکونه هم دې ته اړ شول چې ځوابي حملې وکړي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر پاکستاني متجاوز نظامیان وژل شوي دي پوستې او مرکزونه یې نیول شوي دي وسلې او ټانکونه ترې نیول شوي دي او اکثره نظامي تاسیسات یې هم له منځه وړل شوي دي. په یو غږیز کلیپ کې چې د افغانستان اسلامي امارت وایان خپر کړی پکې ویل شوي دي چې د پاکستان لوری افغان ځواکونو ته وایي چې جګړه ودروي تر څو دوی خپل ټاپیان او د مړو شویو جسدونه راواخلي خو افغان لوری ورته وایي تر هغې اجازه نه درکوي چې خپلو مشرانو راته اجازه نه وي راکړي.